د افغانستان بانک سبا 15 میلیونه ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک وايي هیواد کې د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره به سبا 15 میلیونه امریکایي ډالر د بولۍ له لارې لیلام کړي. دغه بانک له نورو بانکونو او د پولي خدمتونو د سراپویو د شرکتونو څخه غوښتي ترڅو په دې بولۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک ویلي هر چا چې دا بولۍ وګټل باید د همهغې ورځې تر پایه خپل حسابونه پاک کړي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم د افغانیو د ارزښت ساتلو او ثبات لپاره 15 میلیونه امریکایي ډالر د بولۍ له لارې لیلام کړي وه. د ازبکستان ولسمشر وايي افغانستان د نړیوالو له پامه غورځېدلی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف وايي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شخړو له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې له پامه غورځېدلی دی. شوکت میرزایف د ترک هیوادونو سازمان په سرمشریزه کې د خبرو په دوام ویلي ازبکستان به د افغانستان له خلکو سره د اړتیا وړ مرستې وکړي. هغه زیاته کړې موږ باور لرو چې بهر کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ ازادېدل د دغه هیواد د ټولنیز وضعیت په ښه کېدو کې مرسته کولای شي. خلک وایي د سیم کارتونو ویش برخه کې د اسانتیاوي رامنځته سي. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي د سیم کارتونو په ویش کې له ستونزو او مخابراتي شرکتونو په ځینې څانګو کې د سیم کارتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د پخوا په پرتله سیم کارتونه په قانوني ډول ویشل کیږي خو بیا هم د مخابراتي شرکتونو کې د ویش په برخه کې اسانتیاوي نه دي رامنځته کړي. په ورته وخت کې د اترا ادارې مسؤلین وایي چې پخوا به په بازارونو کې له صف پرته سیم کارتونه په غیر قانوني او آزاده توګه ویشل کېدل خو د دغې ادارې له لوري د جوړې سوي کړنلارې له مخې د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره غوښتونکی باید ځینې قانوني تګلارې عملي کړي. د دغه دفتر د شمیرو له مخې په هیواد کې څه باندې 10 میلیونه د مخابراتي شبکو سیم کارتونه فعال دي چې 10 میلیونه د برېښنایي پیژندپاڼو له مخې ثبت او راجستر سوي دي. د هیواد په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، تیزو بادونو او سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به سبا د تیزو بارانونو شاهدان وي. د دغې خبرپاڼې له مخې په بېلابېلو سیمو کې د باران کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې. نیپال کې د سیلابونو او ځمکښویدنې له امله 40 تنه مړه شوي. په نیپال هیواد کې د سختو ورښتونو وروسته د سیلابونو، ځمکښویدنې او تندر له امله 40 تنه مړه شوي دي. د چارواکو په وینا د سیلابونو له امله 4 د ځمکې ښویدنې له امله 24 د تندر له امله 19 کسان مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دغه هیواد په پلازمینه کماندو کې وروستیو سیلابونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي.